خوله خوږه لکه شکرې ګرځوي. خوله خوږه. خوله خوږه لکه شکرې ګرځوي، زړه کې سل رقم خبرې ګرځوي. د شیطان انډیوالي دومره خوږه شي د خپل خدای نه به دې لرې ګرځوي. د شیطان انډیوالي دومره خوږه شي د خپل خدای نه به دې لرې ګرځوي. او د پردي رویه بیا هم لکه د خپل شي څوک چې دغه زورورې ګرځوي. د پردي رویه بیا هم لکه د خپل شي څوک چې دغه زورورې ګرځوي. او ته کې سره ستا د کوڅې نه مې توبه ده، مور دې پیڅه کې ډبرې ګرځوي. ته کې سره ستا د کوڅې نه مې توبه ده، مور دې پیڅه کې ډبرې ګرځوي. د راتلو امید سر شي په دې رنګ، د راتلو امید سر شي په دې رنګ، عمر بر ماتې وزرې ګرځوي. او ژبه تار د احمقان پرې کاڼي پي. سات صاحب ژبه تار د احمقان پرې کاڼي پي، دا نشان پرې ملغلرې ګرځوي. ژبه تار د احمقان پرې کاڼي پي، دا نشان پرې ملغلرې ګرځوي. او متنوال درویشه نیم ملا ترې جوړ شي، متنوال درویشه نیم ملا ترې جوړ شي، چې کتاب پرېږدي سندرې ګرځوي. په ژوندانه کرانه ځینو زیدې مرګه خو تا ته مې بخلي نه دي. دا چې نازونه هیڅ شمار نه لري، دا خلک دومره قدرې ښکلي نه دي. په ژوندانه کرانه ځینو زیدې مرګه خو تا ته مې بخلي نه دي، دا چې نازونه هیڅ شمار نه لري، دا خلک دومره قدرې ښکلي نه دي. زما په ولس دی چې زړه نه خوږېږي، ستا د ښار خلک چا وژلي نه دي. زما په ولس دی چې زړه نه خوږېږي، ستا د ښار خلک چا وژلي نه دي. دا سړی ذکر د شراب کوي، دا سړی ذکر د شراب کوي، لای د لپې اوبه څکلي نه دي. دلته اوبو اخیستې ډېر وړي دي، دلته مو هېڅو ګرانې ولې نه دي. دا چې په حال پورې مخان دي نړۍ، په خپلو وینو یې لامبلي نه دي. دا چې په حال پورې مخان دي نړۍ، په خپلو وینو یې لامبلي نه دي. مخ رانه ماړه وجار د شمه، لا خو مې سم درته کتلي. مخ رانه ماړه وجار د شمه، لا خو مې سم درته کتلي نه دي. د متنوال درویش په څېر چې نه زهره د شاتو کې خوړلې نه. ټول لروبر پښتون ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلام او مینه. په دې امید چې ټول به راته ښه وئ او صحت په خلو کې به وئ. ملګرو نن بیا د داسې یو ځوان شاعر او لیکوال سره نستۍ کوو، کوم چې د پښتو ژبې پښتو ادب لپاره بلا کار کړی دی، زیار کړی دی او ډېر ښه خیال او فکر لري. متنوال درویش صاحب راسره دی. درویش صاحب ډېره ښایسته شاعري کوي، نو راځئ تاسو هم د ده شاعري راسره واورئ او ملتیا مو وکړئ. درویش صاحب د زریات په دې خپل پروګرام کې درته د بیا ځل لپاره ډېر زیات هر اخلاص او هرکلی کوو. ستړي مه شئ. مننه یاد صاحب، تا ته او ټولو ګلالیو کتونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته وکړي. ډېره مننه درویش صاحب، سمه راوړې دي لیدونکي به په کمه وي، درڅخه اورو. ستاسو په اجازه شکر دی چې سپین نه یمه، زړه به مې تک تور وای. شکر دی چې سپین نه یمه، شکر دی چې سپین نه یمه، زړه به مې تک تور وای. خوله کې به مې زهر وي، شیندلی به مې اور وای. وای یاره څه بیت یار. شکر دی چې سپین نه یمه، زړه به مې تک تور وای. خوله کې به مې زهر وي، شیندلی به مې اور وای. او کاش خدای چې تا راته راکړی دومره زور وای. کاش چې مې جوړ کړی په دې کاڼي زړه کې کور وای. کاش خدای چې تا راته راکړی دومره زور وای. کاش چې مې جوړ کړی په دې کاڼي زړه کې کور وای. ډېر ښه دی. نه مړېږي نفس په دغه شتو باندې باور وکړه. نه مړېږي نفس په دغه شتو باندې باور وکړه. پس له ډېرو هم وایي چې لږ ذره دې نور وای. وای یاره وای ډېر ښه دی. نه مړېږي نفس په دغه شتو باندې باور وکړه. پس له ډېرو هم وایي چې لږ ذره دې نور وای. ډېر ښه دی. او ما به لکه ته داسې راویا در سره نه کړه،
ما به لکه ته داسې رویا در سره نه کړه کاش چې یو 15 روپۍ مې تا باندې هم پور وای. وای وای ډېر زبردست. بس که بغدادي پیرانو حق چرته ویلی بس که بغدادي پیرانو حق چرته ویلی نه به دا جنګونه وی او نه به دغه شور وای. وای حد دی اوره. بس که بغدادي پیرانو حق چرته ویلی نه به دا جنګونه وو او نه به دغه شور وای. ډېر ښه دی. استاد صاحب ځینې جونه دومره غیرتي وي ته به وایې ځینې جونه دومره غیرتي وي ته به وایې دغه د جلکۍ نه وای خو دغه مې د ورور ډېر ښه دی. ډېر اوره. ځینې جونه دومره غیرتي وي ته به وایې دغه د جلکۍ نه وای خو دغه مې د ورور وای. ډېر ښکلی دی. پرېښول متنوال درویش د وخت زمن په لار کې پرېښول متنوال درویش د وخت زمن په لار کې دغه اوازه مې خوره کړې په هر لور وای. وای هاي څه وایي درویش صاحب نه ډېر وخت کېږي چې شاعري کوئ. کم کتاب کم شاعري ټولګه مې نه ښکاري ولې؟ یاد صاحب کله چې مونږ وګورو زمونږ شعرونه د اوریدونکو زړونه ته شول او دوی غوښتنه وکړه قضاوت به اوریدونکي کوي نو بیا به مونږ انشاءالله د کتاب لپاره ترتیب نیسو. صحیح. درویش صاحب په اوس وخت کې ډېری داسې شاعران مونږ ولیدل که نه چې دوی شاعري دومره سابقه نه درلوده خو بیا هم دوی تلوار و چې دوی شاعري ټولګه بازار ته راوباسي. هغې لپاره کوم ویل لرئ چې دوی وخت په کتو سره دوی خپله شاعري ټولګه راوباسي یا مطلب زر راوځي؟ یاد صاحب زمونږ د دغه ماحول شاعران کوم چې دلته موږ سره نږدې پاتې کېږي هغوی هم د شعري ټولګه راوباسله راویسته نو فکر کوم چې دوی به پرې خوشحال نه وي. نو هر شاعر دپاره پکار دی چې شعر او شاعري دپاره وخت ته ضرورت دی. صحیح. هغه څه چې د اورېدونکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي هغه ټولنې ته وړاندې کړي نه داسې چې د شهرت دپاره او یا د خپلو خواهشاتو دپاره بس زر کار پیل کړي. صحیح. درویش صاحب خبرې به م کوو شعرونه به م درڅخه اورو د وروستۍ کې کوم شعرونه درسره دي اورو درڅخه؟ د ستا له تګ وروسته په ما داسې خفګان راشي د ستا له تګ وروسته په ما داسې خفګان راشي لکه په تکو ژېړو ګلو چې خزان راشي. هاي هاي څه وایي یار. او بیا به مې وګورې سرخي د ننګو په پیڅه بیا به مې وګورې سرخي د ننګو په پیڅه کله مودو وروسته پوښتنې ته جانان راشي. وای ډېر ښه دی یار. او دې ځینو ښکلو ته چې وګورم ایمان یوسي د ځینو ښکلو ته چې وګورم ایمان یوسي د ځینو ښکلو ته چې وګورم ایمان راشي. وای یاره دا بیت د ځینو ښکلو ته چې وګورم ایمان یوسي د ځینو ښکلو ته چې وګورم ایمان راشي. ډېر ښه دی یار. چې په باننګو باندې ننګ وکړو نو ګټه وکړو چې په بېننګو باندې ننګ وکړو تاوان راشي. وای هاي څه وایي ډېر ښه دی. سات صاحب چې په باننګو باندې ننګ وکړو نو ګټه وکړو چې په بېننګو باندې ننګ وکړو تاوان راشي. ډېر ښه یار. په خوشحالۍ کې زما هر څوک پوره برخه اخلي غم که راځي نو بس یوازې مې په ځان راشي. وای هاي څه وایي ته یار ډېر ښه دی یار. د چا د تللو پس مې دومره اوښکې وبهېدې د چا د تللو پس مې دومره اوښکې وبهېدې لکه په اوړي کې خولې چې په دهقان راشي. وای یاره څه ښه دی یار. زبردست. دا بیا د چا د تللو پس مې دومره اوښکې وبهېدې لکه په اوړي کې خولې چې په دهقان راشي. دا وصیت د متنوال درویش دی وی شړی دا وصیت د متنوال درویش دی وی شړی د قبر خواته چې زما د څنګ یاران راشي. هاي هاي دا څه وایي ته یار دا اورو. دا وصیت د متنوال درویش دی وی شړی د قبر خواته چې زما د څنګ یاران راشي. څه وایي ته ډېر ښایسته. تاسو هم ښایسته غږ هم لرئ نو د وروستۍ کې درڅخه ترنم اورو. سلام علیکم صاحب. هو په کاڼو او ډبرو دې ویده وی هو په کاڼو او ډبرو دې ویده وی خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وی خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وی
د قربان غږ دې مرګي راڅخه واخیست د قربان غږ دې مرګي راڅخه واخیست کاش پخوا کې مې یاده کې مورې ته وایي خو چې سیو پردا بلتون را باندې نه وایي هر یو درد به مې په خپله په قرار وایي هر یو درد به مې په خپله په قرار وایي چې راوړی رانه وړې بېرته زړه وایي خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وایي کاش چې بیا د ماشومتوب سپرلی راتللی کاش چې بیا د ماشومتوب سپرلی راتللی کاش چې بیا سره یو ځای وی او واړه وی خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وی سات صاحب ملا کړی وی اذان د سپینې صلحې ملا کړی وی اذان د سپینې صلحې را واپس بیرته د امن میلمانه وی خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وی اوښکې به چې مو د وصل په رومال وی اوښکې به چې مو د وصل په رومال وی پوری کړي مو په سترګو کې رانجه وی خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وی ډېر خپلې وینې مې ورکړې وی په لاپو خپلې وینې مې ورکړې وی په لاپو مړ کړې مې تمام سړي خوار وی خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وی متنوال درویشه بیا که مړ وی خیر دی متنوال درویشه بیا که مړ وی خیر دی په یوه ټغر راټول مې پښتانه وی خو چې سیوری دا بېلتون را باندې نه وی ډېره مننه ډېر خوښ وو ډېر ښایسته شعرونه او بلا ښایسته غږ او ترنم ماشاءالله موږ خو زړه نه غواړي چې درڅخه لاړ شو خو بیا هم که د خپرونې وخت ته ګورو اجازه نه راکوي وخت پوره دی د وروستیو کې که د مینوال لپاره یا لیدونکو لپاره کوم پیغام لري درڅخه اوري بس یاد صاحب مینوال ته به موږ څه پیغام ورکړو خو دا څو خبرې دي چې مینه وکړئ مینه وشیندئ مینه خوره کړئ په مینه ژوند وکړئ ډېره مننه درویش صاحب لیدونکو دا و د متنوال درویش صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي بنډار تر بل دغسې بنډاره ما یاد ته اجازه راکړئ ښه وخت او ښې چاره